سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 9 ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 8 ویډیو کې موږ په اجسټمنټ کې له ویب رینج څخه بیا تر کلر لوکاپه پورې د اپشنونو ټول وویل. دغه رنګه انورټ مو هم تشریح کوي. نن راځو دوستانو، اول پوسټر سایز دی، دی پوسټرایز دی البته. نو دی چې دی دوستانو د عکس ځینې رنګونه له منځه وړي، خو هغه د عکس اورجینل شکل پر خپل حالت پرېږدي. نو زه راځم دا اندازه وي ورداسې کړم، تاسې اوس وګورئ. تاسې وي افیکټ ورکوي. اوکې، دا د پوسټرایز کار دی. بل هم دوستانو په اجسټمنټ کې موږ تریس هولډ لرو. تریس هولډ کار دا دی دوستانو چې دی موږ ته تور سپین یا هم رنګه عکسونه های کنټراسټ بلیک اینډ وایټ عکسونو ته اړوي. مثلا هغه لوړ کنټراسټ لري او تور سپین یې. نو زه راځم دلته ګورئ په دې ترتیب سره کولی شئ دلته د اندازه ورته داسې کوئ یا هم لږ کوئ. تور سپین دی، کنټراسټ ډېر دی. نو په دا ترتیب سره دی موږ ته رنګه عکسونه چې کوي اړوي موږ ته. او بل راځم اجسټمنټ ته، دلته ګریډینټ میپ دی. دی دوستانو چون د نامه څخه یې معلومیږي، کولی شو د دې اپشن د لارې خپل عکس ته څو رنګونه ورکړو پر یو وخت باندې. زه راځم دلته ګورئ، ګریډینټ پر اپلای کولی شو پر خپل عکس باندې. نور اپشنونه هم شته ورته. نو کولی شئ چې خپل عکس ته څو رنګونه ورکړئ. هغه د ګریډینټ میپ د لارې تاسې کولی شئ چې ورکړئ چې دا ګریډینټ میپس د هغه دپاره کارول کېږي. عمومي ګریډینټس هم څو رنګونه سره ګډېږي او بیا خپل عکس ورکولی شو. بل سلیکټیو کلر دی دوستانو چې دی د عکس رنګونه را انتخابوي او تغییر و تبدیل پکې راولي. دا د سلیکټیو کلر کار دی. زه راځم دی هم د CMYK کې کلرینګ کوي، نه ساین میګنیټا یلو بلاک. زه راځم دلته په دې اپشنونو کې زه تغیرات راولم. ګورئ تاسې وګورئ دغه کوچني کم د بدن رنګ چې دی هغه یې چې کوي واړوئ. نو دا د سلیکټیو کلر کار سو. او بل کولی شو دوستانو چې دلته شته راځم بل دوستانو موږ شیډوز هایلایټس لرو. دی چې دوستانو سایه هایلایټس راته تغییر و تبدیل کوي د عکس ته. زه راځم دلته تاسې اوس وګورئ په دې ترتیب یو څه سایه ورکړله او یو څه دوی رنګونو کې تغیرات راته راوستل. ټول هر یو ځان ته کار کوي د افیکټونه. او بل هم دوستانو موږ HDR ټونینګ لرو. دی چې دوی څو رنګونه راته انتخابوي او زموږ عکس راته ښایسته کوي. HDR ټونینګ به زه کلیک کړم. په دې ځای کې ګورئ موږ پرسیټونه هم لرو. کولی شئ چې پرسیټ اتومات پر اپلای کړئ او عکس هغه شکل ته چې کوي واړوئ کوم چې تاسې یې غواړئ فلټ. زه راځم ډیفالټ ته، په دې ځای کې خپله کار کوم. دا یې میتودونه دي دوستانو. دلته کولی شئ ریډیوس ورته ډېر کړئ یا یې کم کړئ. سټرینج دي دوستانو، ګاما سول، ایکسپوژر پر یو وخت ستا ټول دلته کولی شئ. شیډوز دی، ګورئ ویبرینس و سچوریشن ګرده شان دلته شته. هایلایټ ورکوئ. دلته داسې ډایاګرام شکل هم شته چې کولی شئ په هغه باندې نور هم اصلاح کړئ. کله چې اوکې کړئ بیا به ستاسې عکس هغه افیکټ راوښتی. نو ستاسې له توجه نړۍ مننه دوستانو. په راتلونکي 40مه ویډیو کې به پر اجسټمنټ نور هم کار کوو او اوټو کنټراسټ، اوټو کلر، ایمیج سایز، کنویس سایز پر دې به هم غږېږو. د الله په امان.